الله الرحمن الرحیم د پښتو 302 کتونکو دی وخت ولاړ یم په آرام باغ کې چې ایزه کې اخوا دېخوا که تاسو کتلی شئ نو ډېر شی منظري پاڼې ورته پښتو کې وایي، موږ ورته خپله ژبه کې منظري پاڼې وایو چې ډېر شی پرتې دي. نو موږ خو دغسې دې پټو کې کرلي، موږ وایو چې زه دا څه کار نه دي. نو دې بابا دغه ډېر شی ایښي دي، دغه د اخوا دېخوا نور هم ډېر کسان ناست دي چې ډېر زیات یې ایښي دي. د دوی نه به تپوسونه کوو چې دا د څه دپاره او په څه کار کې استعمالیږي. نو راځئ موږ سره. بابا جي السلام علیکم. بابا جي دا راته ووایه چې دا منظري پاڼې دي تاسو ایښي دي څه دپاره دي؟ دا خلک وړي حلوا جوړوي، څوک دردونه دپاره، ملا درد دپاره، اعصابي کمزورۍ دپاره او شوګر دپاره هم خلک استعمالوي، او مغز دانو دپاره، مغز د چهرې صفایي دپاره او ویښتو دپاره هم استعمالوي، ویښتو سپینوال دپاره. زه دلته کتی شم چې ډېر شي کچرې تاسو سپینې کړي دي ایښي دي، دا خلک سپینوي او وړي؟ دې نه خلک دا کچره هم وړي، دوی دا هم موږ ته راکړه. د دې کیلو په څو دی؟ دا د دې کیلو په 200 روپۍ کیلو ده. 200 روپۍ کیلو ده؟ 200 روپۍ کیلو. تاسو راوړئ د کوم ځای؟ نه موږ د ملي نه بګیچو نه او فارمونو د دې فارمونو وغیره نه. زمونږ ډېر شی خلک چې دی نو هغوی ته نشته پته چې دا څه کار کې استعمالیږي، او لکه هغوی کورونو کې لګېدلي خو هغوی یې بې فضوله لکه والوځوي. انګریزي کې لیوره وایي، اردو کې ګیکوار هم وایي، منظر پاڼې هم وایي، کمال پاڼې هم وایي پښتو کې، د زقوم هم وایي، خلک زقوم هم وایي. لکه تاسو وایي چې د دې نه حلوا جوړېږي، خلک حلوا ترې نه جوړوي او هغه بیا خوري د ملا د درد لپاره. صحیح ده، صحیح. ناظرین کتونکو مینوالو ته چې کوم منظرې پاڼه ده زمونږ په کورونو کې اکثر لګېدلي چې موږ یې دغسې پرېږدو، اکثر هغه ضایع کېږي یا چې کوم دی نو دغسې کټ کړو نو وایلوځو. دلته کې دا په 200 روپۍ باندې کیلو دی، چې کومه دا وړوکې دا چې کومه دا غټه والا ده دا چې کوم دی نو په 400 روپۍ کیلو دی. نو امید دی چې پروګرام به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی. موږ له راکړه اجازت د لوی الله په امان.